یاران تاسو ورونه مې کابل ته تللي دي او زه دلته یوازې یم لونه مې راغله چې ده سره به څه کوم. یاره زمونږ غوا وچه سوې ده، شیدې نه کوي، خدای خبر څه ټکه پرې راولېدلې ده. اوس یې که خرڅوم تاوان کوي، بیخي حیران کړی یم. تلاش افلاطون ویلي دي چې انسان باید په خپله هڅه وکړي، نو چې ورونه دې نه سره په خپله خواري وکړه، هڅه وکړه، کوشش وکړه. افلاطون چې ورونه مې نشته زه راو په چا وکړم، یوازې خوله نه کېږي. ته ما عجیبه خبرې کوې یاره. سمي صاحب غوا شیدې وچې کړې دي ما، اوس چې ورسره وکړم وجه یې راوښیه. سقرات وایي چې هره ستونزه په فکر باندې حل کېږي. فکر پرې وکړه چې غوا دې ولې شیدې نه کوي، شاید شیدې به مهمه نه وي. شیدې مهمې نه دي، موږ په دې کلي کې همدې غوا ته ناست یو، نور په دې کلي کې دي چې صمیمي یار موږ په مشکلاتو کې ګیرو، ته راغلی موږ ته اوتې بوتې وایې. پرېږده یاره. جان لاک ویلي دي چې هر څه زموږ د تجربو پایله ده. چې غوا شیدې نه کوي، فکر وکړه چې ولې یې نه کوي. تا و زړه د ځانه غوا جوړه کړم. سمي خدای خبر زه ته چې وایې حیران کړي دي و بیخي. راځه د ده په مغزو کې ډز شوی دی، خپلو وضو ته واښه راوړو، دا د خپلې فلسفې رانغاړي. ده باندې خو سا بادام خوړلی و، کسور یې اوس راووته. راځه چې ځو راځه چې ترې ځو. افسوس یار، سقرات ته به خلکو غوږ نیوه، دوی خو غوږ هم نه نیسي، روان دي. یاره سخت وږی یم. ته موړ کله یې؟ راځه چې نن در باندې چپلي کباب وخورم چې دعا راته وکړي. دعا خوند او ذائقه له شینواري بهترین چپلی کباب سره تجربه کړئ. ادراس کابل، ارزان قیمت پول. شینواري بهترین چپلی کباب